أوحى به الله وحيا ففاض نورا وأحيا به الموات فكان الدنيا المراتل عليا دنيا المراتل عليا وللحياة ربيع يحمي على الروح ريا ومرفأ والأماني ظلاله تتفيا بالدمع تتلوه عيني والقلب بات نديا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم حرمت الجار علی الانسان که حرمت امه. ناظرین محترم، یقینا که تاسو اسلام ته سترګې وغړوئ، اسلام ډیر زیات د خلکو حقوقو خیال ساتلی دی، معاشري خیال ساتلی دی، نور انسانانو د حقوقو خیال ساتلی دی. اسلام انفرادي مذهب نه دی چې ما تاسو انفرادي سوچ ورکې وکړو، صرف ځان ګټې سوچ ورکړو، ځان فایدې سوچ ورکې وکړو. اسلام اجتماعي مذهب دی. څومره اسلام کې ته خلکو حقوقو خیال وساتې، اندوره ته ښه مسلمان یې، بهترین مسلمان یې. نو دا پهلو په کار دی مو نظر انداز نه کو مسلمانۍ کې. مو اکثر اوقات سوچ کوو چې مسلمانۍ دا دی چې بالاخره شخصي ذاتي عمل د ټیک وي، انفرادي عمل د ټیک وي، که معاشرې کې خلکو سره د رویه رفتار سلوک ښه وي ښه نه وي، مسلمان یې نه. مسلمانۍ ابتدایي تعریف هڅه شوی دی، هغه دا دی المسلم من سلم المسلمون من یده و لسانه. مسلمان هغه دی چې هغه لاس نه یا هغه ژبې نه یا هغه وجود نه بل مسلمان ته ازار اذیت نه رسیږي، بل مسلمان ته نه پرسکون وي، بل مسلمان ته نه راحت کې وي، نورو ته تکلیف نه وي، نورو ته سهولت وي. هغسې کس صحیح مسلمان دی، بنیادي مسلمان دی. تاسو وکسئ ما تاسو چې کوم لمونځ کوو، المنځه کې هم ما تاسو انده الحمد سورت یایو، یوه المنځه کې دعا ورې الوستی شي، دې کې هم ما تاسو کومه دعا کلمات دي چې خدای نه غواړو چې دعا یا کلمات ورکې ادا کوو، هغه کې هم ما تاسو انفرادیت نشته دی، ټوله اجتماع دی. مثلا ما تاسو یې ایاک نعبد و ایاک نستعین، خدای تا عبادت کوو تا نه مدد غواړو. حالانکه عربی گرامر حساب سره په کار دی مو وایو ایاک اعبد و ایاک استعین، یعنی زه تا نه مدد غواړم، زه تا عبادت کوم. حالانکه مو دا شی نه یایو، مو یایو ایاک نعبد و ایاک نستعین، خدای مو ټول تا عبادت کوو، خدای مو ټول تا نه مدد غواړو. مقصد دا دی چې خدای غواړي چې ته نورو خیال وساتې، معاشري خیال وساتې، خلکو سوچ در سره وي، هلې ته مسلمان یې. یا مثلا مو یایو اهدنا الصراط المستقیم، حالانکه عربی گرامر حساب سره په کار دی مو ویله اهدی الصراط المستقیم، زه بیله ولاړ یم، زه په کار دیم خدای ما راه راست باندې روان کړي او ثابت قدم وساتې. مو یایو چې اهدنا الصراط المستقیم، خدای مو ته یایي چې داسې وایه چې خدای مو ټول صراط مستقیم باندې ثابت قدم وساتې، راه راست باندې ما ثابت قدم وساتې. دې وجه څه دی؟ وجه دا چې اسلام غواړي ته نورو خلکو حقوقو طرف ته د متوجه کی، نورو خلکو طرف ته د متوجه کی. یو اندغه المنځه کې ما تاسو کده سلام یې هغه دی انداز کی السلام علینا وعلى عباد الله الصالحین. معنی څه دی؟ معنی دا دی چې مو ټولو باندې سلامتی وي، یعنی په کار دی ته ویلی السلام علی وعلى عباد الله الصالحین، خدای ما باندې سلامتی وي. خو خود پروردگار علم که چیرې ځان د مد نظر وي، معاشره د مد نظر نه وي، مسلمانۍ د ناقصه دی، مسلمانۍ د کمپلیټ نه دی، کامل نه دی. یو کامل مسلمان هغه دی چې هغه سه معاشرې جامعې نورو مسلمانو خیال ورسره وي، نورو مسلمانو حقوقو خیال ورسره وي، معاشره نظر انداز نه کی. تاسو دغه
واقعیا ډیره به اوریدلې وي څه پیغمبر اکرم یو صحابي و عثمان بن مزعون څه هغه کور نه وتلی و یوه ځای کې عبادت کولو انفرادي حوالې سره خونې پرېښلې وه بچي پرېښلي اهل عیال پرېښلی و معاشره یې پرېښلي وه هغه سوچ دا کولو څه خدای بهترین عبادت اندي طریقې سره کیدای شي زه کور کلی وطن پرېږدی خدای ته اسکېږي ټیټېږي پروردګار سره د رابطه وي نو کولی زوجه پیغمبر ته راغلله ورته یا رسول الله ما شوهر داسې مو پرېښلي یو هغه یې خدای عبادت کوي هغه یې زه خدای بندګۍ او عبادت دې طریقې سره کوم کله پیغمبر دا خبره واورېدله پیغمبر هغه راوغوښتلو سخت یې تنبیه کړلو هغه ته یې سخته بېعزتي ویر کړله څه که ته غواړې څه خدای ته ورسېږي خدای بندګي وکړي پروردګار عالم بندګۍ دا نه دی طریقه یې دا نه دی څه د کومه تا اختیار کړي دی څه خلکو حقوق نه وي خلک ته نظرانداز کې ته خونه پرېږدی کلی وطن پرېږدی ته صرف اور صرف خدای ته ټیټېږي اسکېږي دې طریقې سره پروردګار عالم یې تو عبادت نه قبلوي په کار دا دی څه ته خونه خلخانه اهل و عیال بچي دا نظرانداز نه کړي انفرادیت طرف ته ونه ځې پیغمبر هغه ټایم کې تاریخي حدیث دې طریقې سره الویلي پیغمبر الفاظ دا دي لا رهبانیت فی الاسلام څه اسلام کې رهبانیت نشته دی رهبانیت هغه د عیسیانو طریقه دی څه عیسیان عالمان یا مذهبي کسان څه خدای ته غواړي نږدې شي هغوی خونه وطن کلی پرېږدي انفرادي شکل اختیاري او یوه غره کې یا عبادتګاه کې مکمل ځان تنهایی شکار کوي واده نه کوي ازدواج نه کوي پیغمبر اکرم یې څه دا طریقه اسلام کې نشته دی انفرادیت اسلام کې نشته اسلام کې اسلام مذهب ټول د اجتماع مذهب دی معاشرتی مذهب دی اجتماعي مذهب دی اسلام هر یو عبادت که ته وکسې چاهې هغه لمونځ دی هغه فلسفه اجتماع دی چاهې هغه روژه دی هغه فلسفه اجتماع دی چاهې هغه زکات دی خمس دی هغه فلسفه اجتماع دی چاهې هغه حج دی چاهې هغه جهاد دی چاهې هغه امر بالمعروف نهی عن المنکر دی دا ټول شیونه اسلام کې اجتماع او معاشرې دپاره دي څه تا معاشرې سره مربوط کی تا معاشرې سره همیشه دپاره مربوط وساتي ته معاشرې نه کټ نشي ته خلکو فایدې دپاره راتلی شي ته خلکو ته فایده ورکوای شي ځکه د تاریخي حدیث دی څه مولا علی علیه السلام پیغمبر نه نقل کړی دی څه پیغمبري حرمت الجار علی الانسان که حرمت امه مثلا یو همسایه در سره دی هغه همسایه حق تا باندې داسې دی لکه خپل مور حق در باندې وي یو همسایه دوره احترام لري یو همسایه دومره قدرمند عزتمند ابرومند دوره حرمت لري دومره مقام لري لکه څنګه مور انسان څوره مقام لري ته په کار دی مور څوره احترام وساتي ته په کار دی مور څوره قدر وکړي اندې صحیح همسایه په کار دی ته قدر وکړي ویلې چونکې اسلام غواړي ته اجتماعي شي اسلام غواړي ته انفرادي سوچ نه وځې پس کوشش وکړو ما تاسو هم که چیرې غواړو یوه کامله مکمله بندګي د خدای وکړو یو صحیح مسلمان جوړ شي صحیح مسلمان هغه دی چې هغه صحیح خلکو خیال ورسره وي خلکو حقوقو خیال ورسره وي بل مسلمان خیال ورسره وي اهل یو مسلمان کامل مسلمان دی دعا ګویو پروردګاره موږ ته توفیق راکړي چې خلکو مسلمانو نورو انسانانو حقوقو پېژندو هغه باندې عمل کولی توفیق مو ته نصیب کړي والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته وللحياة ربيع يهمي على الروح ريا